اوس هم پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه حال په اړه له اسلام آباد افغان سفیر ښاغلی سردار احمد شکیب د سکایپ له لارې سره مل دی. سفیر صاحب سلام، ستړي مه شئ. د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د ناعادلانه پرېکړې لومړۍ ورځ ده. له دې وړاندې 2 ورځې مخکې ډیری افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارې راشړل سوي دي. اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا پاکستان حکومت هغه عملیات چې ویل کیږي افغان کډوال به نیسي او توقیف خانو ته به یاستي او په تدریجي ډول به بیرته افغانستان ته استوي، دغه عملیات پیل سوي دي او که نه؟ مننه. بخیر. بلې د اوسه پورې د افغانانو په پاکستان کې د افغانانو د جبري اخراج سلسله تر اوسه پورې جریان لري. نن ورځ چې د ضرب الاجل پای ته رسېدلی په زیاتره سیمو کې، خصوصا په اسلام آباد او پنډۍ او دغه رقم د پنجاب په نورو سیمو کې دلته پولیسو او سی ټي ډي د دې ترهګرۍ ضد یوه اداره ده، هغو لخوا په ډېرو سیمو کې عملیات سوي دي. ډېری افغانان نیول سوي او ځینې زیاتره پکې هغه کسان هم دي چې کارډونه یې درلودل، اسناد یې درلودل، خو هغوی چې بیرته بیا ځینو ځایونو کې اکثره خصوصي شوي هم دي. خو ډېری افغانان نیول سوي دي، هغه سنټرونو ته انتقال کړي چې له هغه ځای څخه بیا وروسته تورخم ته انتقالېږي، دغه ځای به ټول کېږي. سفیر صاحب، مکمل شمېره یې تاسو سره شته چې نن څومره افغانان نیول سوي دي؟ په مختلفو ځایونو کې نیول سوي دي. اسلام آباد کې خو په لږ شمېر کې کسان دي، غالبا چې د اسلام آباد پنډۍ کې داسې د 200 کسانو په شاوخوا کې، او په هغه کې هم زیاتره چې اسناد لرونکي دي هغه پرېښودل سوي. او په پنجاب کې یو کیمپ د میاوالي په نامه کیمپ د هغه کې تقریبا 600 په شاوخوا کې کسان نیول سوي دي چې په هغه کې زنانه او دغه هم پکې کې دي. خو بیرته د سیمې خلک هم ورغلي دي او بیا د دې نادره ټیمونه ورغلي دي چې هغه یې کتلي دي چې د اسنادو کارډونه او دا شیان صحیح دي، په هغه کې هغه پرېښودل سوي دي بیرته. سفیر صاحب، تاسو آیا نن د پاکستان له چارواکو سره لیدلي دي، خصوصا د دغه موضوع په تړاو چې ډیری راشړل شوي کډوال وایي چې د پاکستان پولیس د دوی کورونه لوټي، د دوی د کورونو بې عزتي کوي؟ په دې تړاو مو له دوی سره خبرې کړي دي؟ بلې، موږ تر دې وړاندې هم څو ځله دوی ته رسمي مکتوبونه هم لیږلي دي او داسې خبرې هم سره کړي دي چې په هغه وخت کې چې د ضرب الاجل پای ته رسېدلی نه و، او دوی ته ویلي دي چې که چېرته د خلک د پولیسو لخوا تاسې کوم اگر چې اعلان کړی دی چې یوازې هغه خلک چې اسناد نه لري هغه به نیول کېږي، خو په ځینو سیمو کې پولیس او نور خلک هغه افسرانه عمل کوي او خلک ځوروي، یا د پیسو په خاطر یا په بل خاطر باندې. نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځل بیا اعلامیه جاري کړئ چې خلک چې اسناد لري، په ویزه راغلي دي، سیاسي کارت، پی او آر کارت، نور اسناد لري، هغه ونه ځورېږي، یا ښځې ماشومان زندانونو ته ونه اچول شي، یا د پیسو په خاطر خلک ونه ځورول شي. دغه غوښتنه دوی څه کړې ده. بیا په اوس وخت کې چې تازه د ضرب الاجل هم پای ته رسېدلی، نو دغه کې چې خلک ډېر ځورېږي او ځینې اسناد لرونکي خلک نیول کېږي عملا، دا مو هم له دوی سره شریک کړې ده. او په ضمن کې هغه خلک چې په خپله خوښه ځي او بیا تورخم او بولدک لارې څخه دوی اوړي، هغه په لاره کې له ستونزو سره مخ دي، له ډېرو مشکلاتو سره. یو یې د پروسه ډېره سلو ده چې دوی ورته بیا هغه تلاشي کوي د اسنادو د کورنیو د خلکو، او بیا د نادره د دوی د احصایې ټیمونه دي هلته، هغه بیا ګوتې بایومټریک کوي، ګوتې ځینې لګوي. نو دغه پروسه طبعا په زرګونو خلک دی هغه ډېر له مشکل سره مخ کړي دي. دغه شکایت مو دوی ته رسولی دی. سفیر صاحب، آیا تاسو نن هغه افغان کډوال چې نیول سوي دي د هغو وضعیت تاسو لیدلی له نږدې، ورغلي یاستئ، پوښتنه مو پرې کړې ده؟ بلې، په اسلام آباد کې د شالیمار په نوم د تاڼه ده، دغه کې د سی ټي ډي پولیس سره ترهګرۍ ضد ځواکونو او نورو تاڼو ته ویلي دي چې تاسې خلک ونیسئ، او بیا چې زموږ د سفارت ټیمونه هغوی ته ورغلل، یا زموږ هغه نمایندګان دي د مهاجرینو په بخش کې، هغوی سره مو تماس نیولی دی. هغه ځینې حتی د استازي د مهاجرینو هغه هم نیول سوي دي. خو بیا وروسته چې موږ تماس سره ونیوی، دوی ویل له دې موږ یو وریفیکیشن کوو، تصدیق یې کوو چې دا اسناد یې وګورو، بیا یې بیرته پرې ایښي دي په ډېرو ساحو کې. او دغه رقم ته په نورو پنجاب خواته هغه کې چې دي زموږ نمایندګان د مهاجرینو په بخش کې د سفارت نمایندګان دي،
نو هغوی مور لېږلي دي او د حال احوال پوښتنه مو کړې ده، هغه کې اکثره پرېښودل شوي دي. سفیر صاحب څه فکر کوئ ولې پاکستان دا ډول عجولانه پریکړه ونیوله؟ کلونه افغانان هلته اوسېدل خو یو وارې دغه بدلون وکړي او یو عجولانه پریکړه وکړل چې باید تر 1 میلیون ډېر افغانان له دې هېواده ووځي. ګورئ، مهاجرینو موضوع داسې یو موضوع ده چې هغه یوازې د پاکستان موضوع نه ده، دا د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو چې هغه یونیسار د هغې نمایندګي کوي د دغو درو ترمنځ یوه موضوع ده چې بشري موضوع ده. دا په ټوله دنیا کې مهاجرت شته، خپل اصول لري، نړیوال اصول شته، د دوو هېوادونو ترمنځ اصول شته. نو دغه پریکړه چې پاکستان وکړه او عاجلانه پریکړه یې وکړه او افغانستان حکومت هیڅ په جریان کې نه ده اچولی، خودسره پریکړه ده او ملګرو ملتونو هغه بار هغوی څخه غوښتنه کوي چې تاسو دغه پریکړه بیرته واخلئ، له هغوی سره هم په تماس نه دی نیول شوی. نو دا د پاکستان هغه پریکړه ده چې نتایج به یې ښه نه وي او دا خلک له یو بشري ناورین سره مخ کېږي او تر دې چې چا اهداف څه دي هغه بیا دوی پوهېږي چې د دې څه اهداف ترلاسه کول غواړي، که سیاسي اهداف وي، که څه مالي وي، که څه اقتصادي وي، سیاسي مسایل وي. نو دا د دوی پورې اړه لري، خو په هر صورت دغه پریکړه داسې پریکړه ده چې خلک ځورېږي او یو بشري ناورین رامنځته کېږي او افغانان یې وځورول، په دې باندې موږ خفه یو. په بښنې سره سفیر صاحب که دا راته وایي دغو افغان کډوالو چې هلته شتمني ده دغو وضعیت د شتمنیو به څنګه کیږي؟ آیا د دوی شتمني به رایستل کیږي او که نه؟ طبعا شتمني خو د خلکو خپل حق دی، خپل لاس پارې ده او څوک نشي ګرځولی په هېڅ صورت. البته تر اوسه پورې چې پاکستان حکومت کوم اعلان کړی دی چې په فزیکي ډول څوک 50,000 څخه زیاتې پاکستاني روپۍ یا افغانۍ هغه له ځان سره د دې زیاتې نشي انتقالولی. نو نور د دې خبره کې لږ ګونګتیا ده، دا موږ له دوی نه وضاحت غوښتی دی چې په دې اړه باندې که وضاحت وشي چې خلک باید په څنګه شکل دا پیسې انتقال کړي، ځکه چې دلته د بانکي سیستم اسیم له وخته څخه له افغانستان او پاکستان ترمنځ د بینالمللي مشکلاتو په وجه باندې تر اوسه بند دی او خلک یې نشي انتقالولی. د حوالې په برخه کې هم پاکستان حکومت ډېر محدودیتونه لګولي دي، نو خلک له مشکل سره مخ دي، خپل نقدي اموال نشي نقلولی. نو دغه ستونزه شته او تر اوسه پورې ګونګه موضوع ده. موږ له پاکستان له حکومت څخه پوښتنه کړې ده چې دې کې باید دوی وضاحت ورکړي. البته دوی دا ویلي دي چې موږ پر یو میکانیزم کار کوو چې څنګه شکل باندې دا نور د دوی خپل نقدي او غیر نقدي اموال څنګه انتقال کړي. سفیر صاحب، مرکزی حکومت افغان سفارت ته څه سپارښتنه کړې ده چې څه ډول کولی سي هغه کډوال چې راشړل کېږي په امن ډول دې غاړې ته راواوړي؟ زموږ د حکومت پالیسي دا ده چې د افغان مهاجرینو د دغه جبري اخراج د دې سلسلې په اړه باندې یو ډېر لوړه کچه باندې د امیرالمؤمنین صاحب په امر باندې یو غټ کمیسیون جوړ شوی ده چې هغه د ریاست الوزرا په د مرستیال په مشرۍ باندې کار کوي او دوی دپاره پوره امادګي نیولې ده. همدارنګه په هر کې چې که نمایندګۍ د سفارت او کنسلګرۍ د ټولو ته هغوی هدایت کړی دي چې کوم سهولتونه چې رامنځته کېدلی شي هغه موږ ترسره کوو او له پاکستان څخه به هم غوښتنه دا ده چې په اسانه شکل باندې په نرمي باندې د خلک انتقال چې ونه ځورېږي او تکلیف نشي، لارې ورته خلاص شي، اسانتیاوې رامنځته شي. متاسفانه تر اوسه پورې په انتقال کې یو لوړ مشکلات شته. سفیر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د پاکستاني چارواکو ځواب افغان چارواکو ته څه و؟ ما مخکې وویل چې دغه موضوع پاکستان په خپله د مهاجرینو د اخراج فیصله هغوی خپله یې طرفه کړې ده، له افغانستان سره دا شریکه شوې نه ده. البته د افغانستان د حکومت موقف دا دی چې دغه رقم پرېکړه باید نه وی شوې او خلک خپلې خوښې د پرېښودل شي، په خپله خوښه هم ځي. دا اوس هم چې دا ضرب الاجل پای ته رسېدلی ده، که دوی ورته وخت ورکړي خپله خوښه باندې خلک ځي، دغه نیول ځورول دغه هیڅ ګټه دوی ته نه لري. البته دواړو هېوادونو په اړیکو باندې منفي اثرات ضرور لرلی شي. یعنې تاسو دا منئ چې افغان کډوال هلته ځورول کېږي، وهل کېږي او کورونه یې لوټل کېږي؟
طبعا دا خو واضح خبره ده چې څوک چې په کورونو ته ورځي، پولیس ورځي او پوښتنه کوي د کارډو د اسنادو او راایستل کېږي او بیا د هغوی ځینې خودسره پولیس یا د پیسو په خاطر باندې د هغوی کارډونه اسناد چې د هغه ورڅېړي ځینې اخلي او ښځې ماشومان ځایو ته بیایي او هولډینګ سنټرونه چې دي ورته وایي یا د تمځایونه هغه هم داسې دي چې هیڅ سهولیات پکې نشته، تر زندانونو بدتر ځایونه دي. نو طبعا خلک ځورېږي او بیا په زور انتقالول جبري اخراج خو ضرور ځورونې ښه ورسره. آیا د پاکستان د پولیسو دغه عمل انساني، بشري او د ګاونډیتوب عمل دی؟ بالکل دغه په کار نه ده چې دا رقم نا انساني عمل ده او دغه بشري موضوع ده. دا باید په هغه شکل وشي څومره چې انسانیت ته احترام او د ګاونډیتوب او اسلامي ورورګلوۍ د ټولو په اساساتو باندې اگر چې د پاکستان چارواکو په وار ویلي دي چې موږ په وقار او په عزت سره دوی انتقالوو، خو لاندې ځینې پولیس وي یا نور ځواکونه په ډېرو سیمو کې داسې شواهد شته چې هغوی ډېرې ځورونې کړې دي او دغه نامناسب عمل دی. اسلام آباد کې افغان سفیر ښاغلی سردار احمد شکیب، ډېره مننه.